سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې روانې خبرې، مهم اصطلاحات، لغتونه او ګرامر زده کړو. اوس یو درې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو، کله چې موږ چاته وایو آیا ته پوهېږې چې هغه څه غواړي، دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Weißt du was er will? Weißt du was er will? وایي آیا ته پوهېږې هغه څه غواړي؟ د مثال په توګه زه وایم یا ستاسو ملګری یا تاسو وایي هغه پیسې غواړي، هغه پیسې غواړي. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Er will Geld. Er will Geld. will وایي غوښتلو ته، وایي هغه پیسې غواړي. که بیا موږ ورنه پوښتنه کوو چې هغه څومره پیسې غواړي، هغه څومره پیسې غواړي، دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایي: Wie viel Geld will er? Wie viel Geld will er؟ یعنی هغه څومره پیسې غواړي. فیل همیشه موږ د نشنیدونکو شیانو لپاره استعمالوو. دوستانو، که غواړئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ، زما یوټیوب په نوم د ناصر احمدزي پاس مې ورته اشاره کړئ، کولی شئ تعقیب کړئ.